السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیطان زارول. راځئ قدرمنو چې شیطان وزورو او پتنګ کړو. یو ورځ شیطان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وویل: زه ستا د امت له دریو کارونو ډیر پتنګ یم. لومړی، یو بل ته سلام اچول. دویم، د هر کار په پیل کې بسم الله ویل. دریم، هر کار کول ته انشاءالله ویل. نو قدرمنو ډیر اسانه کار دی، شیطان پرې هم ځوریږي چې زموږ ستاسو ښکاره دښمن دی. سلام به انشاءالله په یو بل مسلمان ورور باندې اچوو او د هر کار په شروع کې بسم الله وایو او کوم کار چې مو پیل کولو هغې ته به هم انشاءالله وایو. نو قدرمنو نو ستاسو کومه په هیله عاجز بنده هم خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.